السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ملګرو دې سیټ ته به تاسو ته ښکاري د دې نوم دی علي خان. نو د دې دا ویډیو څپې له شروع کومه نو بیا څپې وروسته زه خپلې خبرې کوم. که ستاسو وجود کمزوری او تاسو غواړئ چې خپل وجود ښه کړو، یعنی مطلب پیړ شو، موټاګان شو، یعنی مطلب کمزوري محسوسوئ، نو زموږ سره عمر بای دی او هغه چې کم دی دغه ټوټکې د جړي بوټو نه جوړی، ماشاءالله حکیم دی. دغه خپل دوکان دی، تاسو ته به ښکاري. دیو چې یو قشته جوړی، یو خوراک جوړی. دا د عمر بای نه پوښتنه کوم، عمر بای په هغه خوراک کې خلک وایي نن سبا وایي ساید افیکټ وایي، دا چې کله خلک خوري نو هغه نقصان ورکوي. تا څه وایي دې باره کې؟ نو بای کې دوه قسمه یې کنه، یو یې ساید افیکټ یې کې سټیراید لګي، ها، او یو یې نیچرل فارم کې جوړیږي، بوټي جړې بوټي مربجاتي پکې، غبینی پکې، قیمتي بوټي پکې، نو هغه بیا ساید افیکټ نه بیا ارسو خو ماشومان مشران ټول دې باندې څونه خرچ لري؟ سړی زه کمزور یم، هغه خټه خورم، هغه خشته وخورم، ښه به شم. هغه چې کومه خی زړه لم طاقت ورکوي، رنګ هم برابروي، نم سته واقعي عظیمه راولي او ساید افیکټ. امید لرم چې ویډیو به تاسو کتي. دا شان ویډیو راته مخې ته راغله، ما چې ستاسو سره هم شریکه کړم. نو زمونږ دا چینل مو سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم داسې ویډیوګانې ملاویږي. او اوس ماته اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.